الله ان شاء الله تعالی زه خو به ځمه تبلیغ لا 3 ورځې لای که 40 ورځې لای الله چې څومره وس راکړی زه به هغه ورځې لګوم او تاسو ته هم دا سوال دی. ها ملګرو د پښتو ژبې مشهور فنکار جهانګیر خان یو ځل بیا د خبرو زینت ګرځېدلی دی او هغه هم په دې هکله باندې چې یو نوی ویډیو سې راغلی دی په هغې کې وایي چې زه په تبلیغ کې ځم. د دې کم حقیقت هغه څرنګه دی او که ستاسو خیال وي د نن نه تقریبا یو کال مخکې د ده که تاسو په ټیک ټاک او په فیسبوک په دې باندې وګورئ نو خلکو یو ویډیو به شیر کوله په کم کې به چې هغه په تبلیغ ټایپ ویډیوګانې وي نو خلکو ویل چې آیا جهانګیر خان چې کم دی هغه هر څه پرېښود او په تبلیغ کې روان شو یعنی خلکو چې کم دی ډېر زیات ټرینډ جوړ کړی و. حالانکې د هغې نه پس بیا هغه دونه مجبوره شو چې یو انټرویو وکړه ویې ویل چې آیا زه په تبلیغ کې نه بلکې کم زما را روان کم ډرامه څه چې دي وایي د هغې دپاره چې کم دی هغه شوټینګ سټارټ دی نو وایي د دغې په سبب کې چې کم دی ما دغه ویډیو هغه ریکارډ کړی دی. دا اوس چې کم ده نو دا هم هغه یو انټرویو د دې را روانه ده په تفصیل سره او دونه خو دا خلک پوهېږي هم نه چې آیا په دې کې نقلي ګیره لګېدل دا د نه علاوه داسې رنګ یې ورکړلی او بیا هم خلک لګیا دي په ټیک ټاک او په سوشل میډیا دونه ډېر شیر کوي وایي چې آیا دا په تبلیغ کې لاړو نو په دې کې څه حقیقت نشته دا ټول هغه دروغ چلیږي. نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي کو. الله حافظ.